السلام علیکم ملګرو. نن چې زه تاسو سره کومه ویډیو شیر کوم دا زموږ د معاشرې یو بیماري ده. زموږ د معاشرې بلکې د هر کور دا بیماري ده. هغه بیماري دا ده چې خپل زوی ښځې سره صحیح چلیږي، پیسې هم ورکوي، فروټ او هر څه والا روړي، نو دا مور یې څه وایي یاره وایي زما دا زوی نه دا ډېر بې غیرته دی، دله دی د ښځې خولې ته ناست دی، بس هر څه ښځې له ورکوي ما له نه راکوي. همدغه شان که د دغې ښځې زوم د دې لور سره دارنګې ښه چلیږي نو بیا څه وایي یاره وایي زوم مې ډېر نر سړی دی، ډېر غیرتي دی که نه، زما لور سره وایي ډېر ښه دی، دارنګې زوم خو دې خدای هر چاله ورکي. دا ویډیو تاسو وګورئ. खातून का कहना है मेरा बेटा बड़ा बेगैरत है, अपनी सारी तनख्वाह अपनी बीवी को देता है, लेकिन मेरा दामाद फरिश्ता है, अपनी सारी तनख्वाह मेरी बेटी को देता है. دا ویډیو تاسو وکته نو دا حقیقت دی چې لکه هره ښځه چې کمی که نه نو که زوی خپله تنها لکه خپلې ښځې له ورکوي نو په دې مور ډېر بد لګي. تاسو که نه لکه دا ګوره مونږ ته نه راکوي یا لږې راکوي او ښځې له ډېرې ورکوي. همدغه شان که د دې زوم د دې لور له ټوله تنخوا ورکوي یا نیمه ورکوي یا هر څه والا کوي نو یاره زما زوم خو ډېر ښه دی، ډېر غیرتي دی او زما لور سره ډېر ښه دی. نو دا زموږ د معاشرې یو بیماري ده، د هر کور دا بیماري ده. ویډیو چې د چا خوښه شوي ویډیو لایک کوئ او چینل باندې چې څوک نه وي د زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کوئ. مننه.